سچکه دا دعا کوه و اللهم ازلنا تحت عرشك يوم لا ذل الا ذل عرشك. الهي موږ وګرځوه په ورځ د قیامت ستا د عرش در سوري لاندې لنډه چې بل سوری نسته په دې ورځ کې چې غوږونه مسه کوې دا وایه چې اللهم اسمع باذاننا کلامک. الهي واورې زموږ په غوږو سره ستا خبرې راواورې. الهي د نور خبرو سره د غیر خبرو سره چې زموږ تاوانې کاڼه مو کېږي چې نه اورا په بیا پر غاړه مسه کوې اللهم اعتق رقابنا من النار ومن سيف الكفار ومن قهر الجبار. خدای زموږ غاړې خلاص کړي د ورس د تورې څخه د کفارو اخلاص کړي د ظالم توره مې پر غاړه مه چلوه او د غضب څخه د جبار خدای جل جلاله اخلاص کړي. الهي ستا عذاب زموږ پر ذمه مه ایږده موږ یې نه سو وړلی خدای نه پښې سولې وار د وارې چې وایي شروع کېږي داسې کېږي وایي اللهم اهدنا الصراط المستقیم. خدای موږ ته سمه لاره وښیه نه دی موږ ته سمه لاره وښیه چې شروع د په وسوله چې وشي نو دا پښه مږې دا دی بیا نو دغه کېږي چې اللهم ثبت اقدامنا علی الصراط. الهي ټینګې کې زموږ پښې پر پل صراط باندې په ورځ د قیامت. دا ټینګې پښې په ګټه دي دا شورېدلي و دا شویېدلي پښې چې دی دی باندې کېږي هغه تاوانیانې دي هغه ضد بین هغه نشي تلای ځکه د 500 کالو لار دا پل صراط یو ګړی شی نه دی دونه نه دی لکه د دې ځایه صدر دیا بازاره پورې چې دا یو لار دی یو رقم دی سړی ووایي خو خدای دې خیر کې زور خو غواړي یا د دنیا د کلو په حساب کتاب وایي د 500 کالو لار ده دا بیخي در عقل وتلې خبره ده ویني 1500 کاله چې سړی رفتار کوي 1500 نه زر کاله نه دا 1500 کاله چې دا وایي پر یو وترایي روان دی 1500 کاله بیا پر چړایي روان دی 1500 کاله بیا سیده روان دی پورته وکښته لري پر دې باندې اووه چینه ایښول سوي دي اووه تاڼې ولاړې دي چې پر هغه باندې د ایمان پوښتنه کوي پر بل باندې د لمانځه پوښتنه کوي پر بل باندې د زکات پوښتنه کوي پر بل باندې د حج پوښتنه کوي پر بل باندې د روژې پوښتنه کوي پر بل باندې د حقوق العباد پوښتنه کوي چې د مسلمانانو بندګانو حقوق دي پر بل باندې د ظلاماتو پوښتنه کوي چې کوم ظلمونه و کوم پرېږدي کړي دا پوښتنه الله کوي. نو د یوم تسود وجوه تبیض وجوه دغه معنا ده وینه مسلمان ته دا پکار دی چې پر هر اندام د اوداسه دا دعاوې کوي ځکه حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي الله جل جلاله وایي درې دعاوې خدای وایي زه نه ردوم درې دعاوې حتما الله وایي قبلوم. یوه دعا د مور و پلار وایي د اولاد په بابت کې بس دا قبلوم نه دی دا یو لوی پیر دی د سړي دپاره چې سړی یا راضي کی یا خوشحاله کی یا دعاګوی کی یا ښه نیت یې کوي د ځان لپاره یو دغه دعا د خدای وجه قبلوم. دوهم دعا ده په وخت کې د نزول د باران چې باران شروع یې دعاوې کوه خدای وعده کړې ده چې د رحمت درغلی رحمت شروع دی بس. دریم دا اوداسه حالت چې هر اندام منځ یې لګیا یا دعاوې کوه دغه ځای د قبلېدو دی لنډې ده او که دا په نارو په داو په خبرو پر سړي باندې تېره شي نو چې اودس دغه ډول سي بې دعا پاته سي فرض یا په اندامو کې ناقص پاته سي نو خو لمونځ هم ځکه د دې کلي غاښ نه دی برابر بیا را کلپانې موږ ته لیدلې دا کلي چې ورده کې ور ولوېږي چې داسې کې نه ښوري زه ورور چې ونه ورخوا دې لوېدلې ده سمه دمه ورخوا دورې کېده هلته یو زخه لري یو خشوکی لري هغه نه دی پر لمبر باندې ټیک سوی دارنګه د دغه ناقصو اودسو د دې ناقصو استعمالاتو د اوبو نه دی ناقص لمونځ راځي یقین هلته بارکرار لمبر نه یې سره برابر هغه لمونځ کار نه ورکوي سړي ته هغه لمونځ کریا پاته شي او بل نوم یې یوم لا یغني مولا عن مولا بل نوم د دې ورځې د قیامت دا دی چې غنا نشي راوستلی یو دوست د بل دوست څخه هېڅ څوک د هېڅ چا څه کفایت نشي کولی
الا من اذن له الرحمن، هغه وخت چې خدای اجازه ورته وکړي. خدای چې اجازه وکړله بیا نو پیغمبران شفاعت کوي، د خدای تر اجازې د مخه هیڅوک نشي کولی. نه دی چې خدای اجازه نه ده کړې، دا پیغمبران هیڅ نشي کولی. بیا نو دا د اجازه شي شفاعت غواړي. شهیدان شفاعت کوي، عالمان شفاعت کوي، اولیاء الله شفاعت کوي، د خدای دوستان. بارانو دا د صغرا او کبرا شفاعت سره شروع شو. دا هغه وخت بل نوم یې دا دی چې یوم لا یغني عنهم کیدهم شیئا. الله وایي دا هغه ورځ ده چې فریب د انسانانو هیڅ کار نشي پر کولی. فریب د انسانانو هیڅ کار نشي پر کولی. بل نوم یې یوم لا یجزي والد عن ولده. دا دی چې کفایت نشي کولی هیڅ پلار د اولاده څخه. اوس خو بلا دا دی چې زوی جنګ وکړي پلار بیا پسې ولاړ شي، یا په حکومت یا په رعیت به وګرځېږي چې زما د زوی سره داسې پړه سوې ده او زما زوی دوغنده زیر سوی و او ټپي سوی و وهل سوی دی. دا کېدلی شي، مګر په ورځ د قیامت د ګناه زخمي زوی به کوم پلار د خدای څخه خلاص کړي ده. د ګناه زخمي زوی چې دی هغه یقین وکړي پلار یې کفایت نشي کولی. یو خو داسې چې پلار دومره ښه سړی چې الله د شفاعت اجازه ورته وکړي هغه خلاصه ده. نو هغه شفاعت دی، یو کفایت دی. کفایت نو دا بولل کېږي چې زما د ده کسات چې زما سره خبرې وکړه بس لنډی ده. ته دې ویله زما سره خبرې وکړه، ته د یاسې پرېږده. دغه کفایت دی. وینې په هغه دنیا کې د خدای جل جلاله و حضور ته یو پلار نشي ورپېښېدلی چې خدای ته څه غواړې دا زما د زوی څه زما سره خبرې وکړه. هیڅ ذات نشته لنډی ده. که څنګه دی هو دا عقل چې ورته متوجه کړي عقل یې لا نه خوښوي. دا نه وایي چې و نه دی چې یو پلار دې ورتېر شي د خدای و حضور ته دې ودرېږي چې خدای پاکه دا زما د زوی سره که ته څه سوال جواب لري خو زما سره خبرې وکړه. دا عقل هم دا وایي چې دی ذات به نه کې پیدا نه دی څوک نشته. یوم کان شره مستطیرا. دا هغه ورځ ده چې شر د دې ورځې ډېر پټ پروت دی. یعنې دا خیر و شر یې ډېر لاندې دي، ډېر پټ دي. ځکه نو انسان الله جل جلاله در هغې ورځې د مخه په دنیا کې دا دی و امتحان ته ور وغورځوي چې ودرېږه زما دپاره الله وایي ته کار کوې که نه کوې. که د دې ورځې شر و خیر دی پر داد پراته وي نو خو به د هغو په تمه دا کېدلی. حضرت علي رضی الله تعالی عنه به دا ویله ول نه مې کفر پرېښی دی، کنې ده خو کفر نه دی کړی، یعنې ول چې دا نه مې وکړي وینې ول نه مې کفر پرېښی دی د اور د بیرې، لیکن نه مې اسلام راوړی دی د جنت د خوښې دپاره. په دې نیت مې ول نه اسلام راوړی دی نه مې یعنې ګوره نه مې ګناه پرېښې ده فرض یې کړ د اور د بیرې، نه مې نیکي کړې ده د جنت دپاره. ځکه جنت و دوزخ ول د الله کار دی، که راکوي که راڅه به شي هغه د ده کار دی. زما دا کول و پرېښول چې د هغه د الله دپاره دی بس لنډی ده نه دی. د مسلمان به کول و پرېښول د یو کار د الله دپاره یي. دا جنت پر نیکیو دا دوزخ پر بدیو دا علایده د الله جل جلاله فیصله ده. هغه خدای پوهېږي، خپل یې فیصله پوهېږي. ځکه هغه حدیث شریف هم راغلی دی چې پر یو خاتمه د انسان مهر و ټاپه د بدو وال سوي نو عمل د نیکۍ کوي د ده د جنت په مابین کې یوال ویشت یا یو ګز پاته هغه عمل نامه یې باندې خاتمه یې پر راپېښ شي دی ولاړ شي دوزخي شي. یو سړی بیا بد کوي د ده د دوزخ په مابین کې یوال ویشت پاته نه دی یا یو ګز یو عمل جنې صادر شي هغه دغه خاتمه یې پر راوړاندې شي دی ولاړ شي جنتي شي. دا جنت و دوزخ د خدای کار دی. حضرت علي صاحب الزی نه د دې دوامه راوړم یې د دغه دپاره پرېږدم.
نو دا هغه ورځ ده چې خدای انسان و امتحان ته ور واچوي، ځکه د دې ورځې شر و خیر ډېر لاندې دی، ډېر پټ دی. وینې ده مستتر دا معنا ده چې پټ دی، په دې دنیا کې نشي لیدلی، په دې ژوند کې نشي لیدلی. نو دا به بیا د هغه مرګه بعده د هغه ژونده بعده بیا لیدل کېږي چې هغه بیا پر هغه خوا سوله لنډی ده. او بل نوم یې دا دی چې لا ینفع الظالمین معذرتهم، نه په نه رسوي و هغه چا ته چې پړه یې کړې ده عذر ده دی. نه دی په دې دنیا کې چې یو څوک پړه وکړي بیا و هغه ته په مرکه و په عذر ورسي، فایده کوي یقین. هغه وایي بس روژه و زما څه تېره شوله معافي به کوې، خو زه د ډېره وخت تا ته د ښه مشر په سترګه ما کتله، بس انسان دی دماغ مثال. هغه وایي چې دا دې یوه پړه ده، که دا دې یوه پړه ده خو زما د خوا بلکل درته معافي ده. او که ته بیا داسې کوې بیا دی وایي یا زما توبه ده، زما د خوا معافي. ګوره دا دې دا عذر پیدا وکړي. مګر ورځ د قیامت چې هر څو عذرونه یا داسې ننواتې چې سړی پر دې څلورو پړ مخې پرو چې ورته راوچ کېږي لا وایي ما قبول که، هغه ځای د قبلېدو نه دی. ته وا ولې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الیوم عمل ولا حساب لکم وغدا حساب فلا عمل لکم. نن ورځ د عمل د حساب څوک نه در سره کوي، کار وکړه. سبا ورځ د حساب د عمل نسته هلته مرکې دې څه پیدا کړي، عذر دې څه پیدا کړي. نو څه چې دې کړي و هغه به یې نو بس ولاړ به یې ورته وینې بیا دا معنا بیا پیدا نه کوي. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها. بل نوم یې دا دی چې راتګ کوي هر نفس چې مجادله د خپله ځانه څخه وکړي. دا هر څوک را وړاندې کېږي را پیښېږي د خپل ځان دپاره، دا هر څوک را پیښېږي د خپل ځان دپاره. ښه به نو هغه څوک چې په دغه ورځ کې خپل ځان د خدای د مسؤلیت او د خدای د عذاب او د خدای د ګرفت څخه خلاص کړي. یقین ځکه حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم وویله چې د هر مؤمن مسلمان دپاره 5 خوشحالۍ الله مقرر کړي دي. الله جزم الستی په نصیب کې سره د نور مسلمان 5 خوشحالۍ مؤمن ته الله یې ده. 5 عیده یې بولي. یو وایي کل یوم یمر علیه بلا ذنب، هره ورځ د مؤمن د خوشحالۍ هغه ده چې پر ده باندې تېره شول دی د ځانه سره فکر کوي چې په هغه کې ګناه نه وکړله، ګناه یې نه وکړله. دا ورځ د خوشحالۍ د مؤمن مسلمان ده نه دی. دا ورځ بیا په ورځ د قیامت په ښه ورځي د ځان سره حساب وکړي چې سهار راوتلی در دا مازدیګر او در ماښامه پورې کل یوم یمر علیه بلا ذنب، چې ورځ پر ده باندې تېره شي بې ګناه، نه د چا غیبت وکړي، نه د چا ازار وکړي، نه پر چا باندې ظلم وکړي، نه په چا پسخند ووایي، نه پر چا بوتان ووایي، نه د چا حق خوردني وکړي. دا ورځ بې ګناه د خپل لمونځ وکړي، په جماعت سره یې وکړي، پر خپل ټیم باندې وکړي. دا یو. دوهمه ورځ د خوشحالۍ د مؤمن مسلمان چې په ورځ د قیامت یې ورځي په ښه الذي هغه ورځ د یخرج فیه من الدنیا مع الایمان، چې دی د دې دنیا سره په سره د ایمان ملګري ولاړلی. دا ورځ د مؤمن د خوشحالۍ ده. د شپېتو د اویاو د اتیاو د سلو کالو د ورځو د شپو د ټولو پر سر باندې دغه یوه ورځ د خوشحالۍ ده چې دی په هغه ورځ کې مري مړ شي سره د ایمانه دی ولاړ شي د دې دنیا سره. الله جزمل ستاسې او د نور مسلمانان نصیب کړي دغه ورځ اصلي د خوشحالۍ ده. درېیمه ورځ وایي درېیم ګړی د مؤمن د خوشحالۍ الیوم الذي هغه ورځ ګړی ده یعطا کتابه بیمینه چې ملایکې د عملنامه ورته ونیسي، داسې ورته نیولې داسې ورته ونیسي. ښه سړی چې هغه وایي رسته لاس ورکړي ده، دا بد سړی چې رسته ورته کړي ملایکې جندی کړي رسته والا نه یې په دې بل یې تکیه که بس خدا مو دې وسایي داسې معلومېږي بس. هغه هم دی نه ده چې چپه لاس نو داسې ور وغځي طرفه دی نه ده
ته راکړه دا څنګه کتاب راوړې څنګه کاغذ راخستی دی ښه په خوشخاني هغه کتاب وایي دغه چپه لاس در دغه خوله د خدای په حکم سره داسې ورننه باش یا در دغه چنغړک لاندې دی باش در ده اوږو در مابین یې راباشه دغه مړ پسه نه یې مړ ته یې څنګه وکړو داسې یې کړي دا کساب دا پله ناټوکه یې نه دی هغه ولی چې داسې یې کوي دا غوښې دی ځینې ټولې کړي چې یوه ذره نه یې باندې بیا یې نو دی کړي ویلي پلا چې ووایي وچ هډوکی یې ځینې ملایکو ته دقسې قدرت پر الله پر بنده باندې ورکړی دی لکه کساب چې پر پسه باندې لري څنګه څه کولی شي که نه شي کولی داسې یې دا لاس تر چنغړک ورباسي لکه سیخ داسې یې در دې اوږو در مابین داسې راپورته کړي داسې یې ودرو در دغه ځایه پورې دا لاس تر اوږو در مابین داسې وتلی ده په دا خوا دغه عملنامه ورکوي دا روان دی چې د خدای و حضور ته ودرېدی اوس نو څنګه ووایي وای الله جل جلاله د غضب پر ملایکو باندې غږ وکړي وای مخ یې ور څټ کړي څټ یې ور مخ بیا دا سر داسې ګرځول کېږي دغه مخ دلته شي دغه څټ دلته شي لکه د مسالې د ناوکۍ هغې نه انجونې چې دی وګرځي باره یې مخ د شاوخوا ته یې څټ یې د مخ دغه ډول حساب هم په دغه ډول سره دی چپه لاس هم دغه ډول دی دی د مړې خوا نه دی سړی دغه دا چپه لاس دی ورو غځي لکه یو چلم چې په را اخلي لکه یو سګلې چې په راته راکړه لکه دا چیش در سره دی نه ده دی په دغه شکل سره دی نو هغه ورځ رښتا هم د مؤمن د خوشحالۍ دی چې دا عملنامه و ده ته په رسته لاس ورکول کېږي دغه څلورم الیوم الذي هغه ورځ ده یمر علی الصراط چې دی تیر سو پر پلي صراط باندې یقین دا دی چې دا څنګه تیر شي پر دې سر باندې ودرېدی دا د 500 کالو لارې پرې کړله وای پر دغه وخت باندې دی داسې وګوري در شا وای الحمدلله الذي نجاني حمدي هغه خدای لره چې خلاص یې کړم نه دی دغه ورځ نو دغه ګړی د مؤمن د خوشحالۍ دی چې پلي صراط یې طی کوي پی یې کوي خلاص یې کوي بس نو څنګه څلورمه ورځ دغه ده فرض والخامس پنځمه اليوم الذي هغه ورځ ده یلاقي ربه فی الجنه چې هغه ملاقات د بنده د خپل خدای جل جلاله سره په جنت کې پرې کېږي بس ځکه حدیث شریف کې وایي چې جنت ته مؤمن بنده ورغلی ټول شیان پکې دي د عزت او د لذت ټول خو سره د دې ټولو عزتو او د دې ټولو نعمتو وای بلا کیف خدای جل جلاله دا خپل ځان په خدایي رنګ سره و بندګان ته ښکاره کړي چې دې ته د خدای دیدار وایي دا هم په جنت کې دی دې ته د خدای رضا وایي دا هم په جنت کې ده وایي څنګه چې انسانان د بلاکیف خدای و جمال ته وګوري و دې ښایست او د الله جل جلاله دا نورانیت ته وګوري لکه چې د خدای دی او د بلاکیف خدای دا خدایي ذات ته وګوري نه دی چې دا مخلوق یې دی ښایسته دی چې جوړ کړي نو به خالق څنګه یې وای دا انسانان بې هوښه شي لنډی کتاب داسې راوړي وای په اندازه د 100 کالو د دنیا بې هوښه پراته وي په جنت کې ځکه هلته په جنت کې چې دا شیان ورکوي خدای ورته وایي بس مو دي وای زیادت درته وکړم وای الهي نو به د چیش زیادت راته وکړي خو هر ښایسته خدای تعالی وای نو وګورئ چې دا وای وګورئ الله پاک بلاکۍ په خپل ځان ورښکاره کړي 100 کاله د دنیا د کلو په عمر دی نشه پراته یي 100 کال بعد چې وای را فرصت شي یقین وکړئ وای دا د جنت نعمتونه داسې ورته معلومېږي لکه سړی چې په خوب کې خوري هېڅ لذت یې نه ورمعلومېږي هغه د خدای دیدار و د خدای جمال و د خدای کتو و د خدای لیدو داسې دا انسانان بې هوښه کړي وو او داسې نشه کړي وو مزهدار کړي چې د جنت نعمتونه بیا دی ورته معلومېږي لکه د سارا شوري داسې ورته دغه ورځ چې دا کتنه د خدای سره کوي
دا لیدل د خدای سره کوي دا ورځ د مؤمن مسلمان خوشحالي ده. دا نو علی حسب الاعمال و بعض انسانانو ته وایي په هر نظر سره چې اراده وکړي د خدای دیدار میلاو دی. بعض ته وایي د دنیا د عمر په اندازه د دې دنیا چې هر څه عمر و، بعض ته د یو کال په اندازه، بعض ته د یو میاشت په اندازه، بعض ته د یو ورځې په هفتې په اندازه، بعض ته د یو ورځې په اندازه. و بعضو انسانان ته مؤمن دی، مسلمان دی، جنتي دی، مګر د ټول عمر په اندازه یوه پلا خدای دا خپل دیدار ورکوي، بیا یې نه ورکوي. بس نو هغه ورځ به ورځ د افسوس یقین چې سړی دغه حالات وویني. دغه 5 ورځې د خوشحالۍ د مؤمن مسلمان دي. یو هغه ورځ ده چې بې ګناه تېره سول، یو دوم هغه ورځ ده چې دی د ایمان سره په کښې کې ولاړی د دې دنیا څخه، درېیم هغه ورځ ده چې عملنامه په رسته لاس ورکول سول، خوشحالي ده. څلورم هغه ورځ ده چې پر پلشرات باندې تېر سو، پی یې کړله دا ورځ. پنځم هغه ورځ ده چې په هغه ورځ کې وجوههم ناظرة الی ربها ناظره، مخان د انسانانو تک سپین روښانه ځلېدونکي و خپل خدای ته کتونکي و خدای ته ګوري. حدیث شریف کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا بیان کاوی، صحابه کرام ورته ویل ولې یا رسول الله په دغه ورځ چې دا د خدای دیدار میلاویږي نو به څه ډول حال دی؟ انسانان به څنګه په حیبت کې، انسانان به څنګه په حیرت کې نه دی، انسانان به څنګه په انتظار کې، او یو د بله به څنګه د دې ځایو سره راوځي و راټولیږي ورسره سټه و کوټه خو نو فرض یې که نو یو شي ته چې ګوري نو خو دا راجب کې، نو دا به څنګه میلاویږي وار چاته؟ په دې کې خو لرې و نږدې و تېرو بیا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل ول سپوږمۍ چې د 14 یې په دا شپه راپورته شي، ایا د دغه سپوږمۍ د کتو او د لیدو په حالاتو کې د خلکو جنګړه شته؟ د سپوږمۍ د 14 سپوږمۍ ته چې ګورې ول دغه د 14 د سپوږمۍ کتنه چې کېږي په دغه حال کې ول د خلکو جنجال یي؟ هغه ورته ویل یا رسول الله جنجال نو د څو هر څوک په خپل کور کې ناست دی، په خپل ځای کې ناست دی، سپوږمۍ نه ورته ګوري، دا نه راټولېدل وایي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې دا د خدای مخلوق دی، جوړ کړی دی، او د خدای په مخلوقاتو کې یو میانه مخلوق دی، غټ لا هم نه دی. ځکه بعضې روایات وایي د دې ریاضیو د مسلکو وایي سپوږمۍ 127 واره دغونه غټه ده لکه دا ټوله مځکه چې ده، دا سپوږمۍ وایي 127 واره ده، او لمر چې دی هغه وایي 180 واره دغونه دی لکه دا ټوله د مځکې سطحه چې ده. نو دا چې دا مخلوق دی لا الله جل جلاله په داسې سویه سره دی پیدا کړی دی چې هر انسان چې جلا جلا جد رسیږي مزاحمه و جنګړه نه لري. نو والله اوسع، الله جل جلاله چې دی رحمت یې زیات دی او نورانیت یې زیات دی، جلالیت یې زیات دی، جمالیت یې زیات دی. نو د خدای په دید کې به جنګړه د خلکو چیرې هر چاته د اشاني پوره مکمل جدار الله جل جلاله ورکوي د خپلو اعمالو په سویه. الله دې زموږ ستاسو او د نورو مسلمانانو په نصیبه کې الله دې توفیق د خیر او د نیکۍ راکړي. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين برحمتك. دا بول پر دې انسانانو باندې راځي، یقین وکړئ د دې وخت پر انسانانو باندې داسې بیره راغلې ده چې شپه او ورځ دې دواړه نارامه چې یا الهي څنګه به راسره وشي، څنګه به وشي. او وتسلیط الظلمه، تسلط الظلمه بل دا عذاب دی که زلزله نه وه، خوف نه و، بیا به تسلط ته ظلمه و باندې کېږي. داسې ظالمان امیران حاکمان به پر سر اقتدار باندې راځي چې هغه بیا د شیر په شوروا خوشحالۍ لنډوي.
د انسان مرګ به د ځان میله بولي، نه به د چا پر ناموس باندې، نه به د چا پر سر باندې، نه به د چا پر مال باندې، نه به د چا پر عزت باندې، نه به د چا پر نام باندې، نه د چا پر آبروی باندې، نه د چا پر علمیت باندې، نه د چا پر دیانت و دینداري باندې، پر هیڅ باندې به لب نه لري. فقط و فقط پر خپل طبیعت باندې لب لري چې زړه یې ورته ویلا. نو بیا کې وژل کوي، کې بیا آبه کېدل کوي، کې بندي کېدل کوي، کې پرې وهل غزارېدل کوي، کې وهل ټکول کوي، هېڅ عیب پرې غوري. الله دې توفیق راکړي. یقین کم وخت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، دا خو پروند وړمه ورځ ولاکه جوړه کړې ده نه دی 1419 کاله فرض یې که د مخه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده چې زما امت مرحوم د خدای دی، یعنی رحم د الله پر کېږي. کله که چیرې دوی زما صورت و سیرت د ځانه سره وساتي، ولې خو دا د ده زندګي و د ده سنت امان دی. که چیرې دغه امان خلکو پرېښوئ نو بیا به پر دوی باندې دروازې د تکلیفو را خلاصېږي. هغه به دا ډول تکلیفونه وي چې یا به زلزلې یي، یا به خوفونه یي، یا به فتنې یي، یا به رنځونه یي. حتی د طاعون و در اوبا در رنځو به بتر رنځونه باندې راځي. یا به تسلط ته ظلمه وي، هغه ظالمان انسانان چې په دوی کې یي هغه به ورسره اقتدار و واکمنان پر دوی باندې راځي. بیا نو هر څه چې وسوله د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه یو بیان دی، باره به نو دا خپل بیان شروع کړه، دا تایید د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه په وختو کې وای یو ناجوړي په خلکو کې پیدا شوله چې هغه د هلاکت ناجوړي وه، د مرګ ناجوړي وه، لکه یو تاون غوندې یا یو اوبا غوندې یا یو داسې ناجوړي وه، یو لمبه غوندې پېښه شوله. نو زازان صاحب یې بولي، دی وی راغللی و حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې وویله ول صاحب خلک کډې کوي، خلک هجرتونه شروع کوي، دا څنګه بولې؟ ده ورته ویل د چی څه؟ ول دا په وخت کې چې دا ناجوړي پېښه سوې ده، په دې علاقه کې دا ناجوړي پېښه سوې ده، د دې څه خلک بیریږي، کډې کوي، ځینې روان دي. نو په دې کې څنګه هدایت لري؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم خو داسې ویلي دي چې په کم ځای کې داسې یو ناجوړي پېښه سوله ته پکښې وې ځینې ځمه، که چیرې بیا یو ځای پېښه وه ته نه وې پکښې کې پر ورځمه، داسې هم رسول الله مه ورته وایه، څه ضرورت لري؟ په پښتو چې موږ ته یې کرکه بولي وینې، و دغه کرکې ته ځان مه اړوه لنډه. نو که وه پکښې وې ځینې ځمه او که پېښه سول یو ځای نه وې پکښې پر ورځمه، نو دا خلکو ته څنګه هدایت کوي؟ نو بیا ده وویل، دی وایي پر دې سطح د بام ناست و، باره دا زازان صاحبو دا ملګرو ته داسې کتله ول وا اوس لا هم خلک د مرګه سزغلي وایي مړ به سمه. باره یې نالیکه ول یا طاعون خذني یا طاعون خذني یا طاعون خذني، ول ای طاعونه مال راسه، ای طاعونه مال راسه، ای طاعونه مال راسه. حضرت عبدالله ابن عباس صاحب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سکه دا اکازو دي. عباس صاحب و عبدالله صاحب سره ورونه دي، د یو زوی محمد علیه السلام دی، د بل هغه عبدالله صاحب دی فرض کړه، داسې نږدې دی نارې وایي ول مال راسه، طاعونه مال راسه. دا ناست مجلس یې ورته وویله ول صاحب څه وایې؟ تا دې خدای نه وژنې، ته څنګه دا خبره کوې؟ ستا ژوند زموږ دپاره یو نمر دی ګویا کې، او ستا ژوند زموږ دپاره اصیل ژوند دی ګر سره. فقاله ده ورته وویل، او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ویلي دي چې ته د مرګ خواست مه کوئ، د مرګ خواست سړی نه کوي. د دغه رویه حدیث کې راغلی دي، وایي که هر چا خپل ځان په خپله په هر شي مړ کړي، په ورځ د قیامت به د اور هغه شی الله په لاس ورکوي، وایي په ځان یې
ځان په وژنه